اته هغه کارونه چې یوازې هوښیار خلک ترسره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، زه هم نن تاسو ته له یوې نوې تازه ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله د ویډیو تر اخره وګورئ او معلومات مو زیات کړئ. اول، هوښیار خلک پوهیږي چې کله له منفي فکره کسانو سره ملګرتیا پیل کړي، خپل به هم منفي شي او د یوه کار تر کېدو به په نه کېدو زیات باور پیدا کړي. دوی هڅه کوي مثبت ملګري خپل ژوند ته راولي او له هغوی د ښه ژوند او پرمختګ الهام او انګېزه ترلاسه کړي. دوهم، هوښیار خلک پوهیږي چې هر انسان بیل استعداد لري، بیلې ځانګړنې او ذوق لري او هیڅ وخت یو انسان د بل انسان په څیر نشي کېدی. دوی په همدې اساس خپله طریقه سبک پیدا کوي او د خپلو اصولو په اساس ژوند کوي. غواړي د نورو لپاره لوګو وګرځي او خپل استعدادونه پیاوړي کړي. هوښیار خلک خپل ځان له نورو کسانو سره نه پرتله کوي. دریم، هوښیار خلک دا نه وایي چې ژوند باید بیخي بې عیبه وي. هوښیار خلک پوهیږي چې ژوند کې ستونزې او بریاوې دواړه شته. هغه ژوند چې ستونزې پکې نه وي، بریاوې هم نه لري. هره ستونزه اصل کې د بریا یو فرصت دی چې ګټه باید ترې واخیستلی شي. څلورم، هوښیار خلک مشکلاتو ته د مشکل په سترګه نه ګوري. هوښیار خلک ستونزه د ننګونې له زاویه ګوري. دوی ستونزې فرصت ګڼي او ګټه ترې پورته کوي. پنځم، هوښیار کسان درک کولی شي چې ستونزه او سختۍ ته زړه خوړل تلپاتې خفګان زېږوي. هوښیار خلک سختو او ستونزو ته زړه نه خوري. شپږم، هوښیار خلک ستړي کېږي خو بې حوصلې کېږي نه، ځکه غوسه او ستړیا خلاقیت وژني. استقامت د بریا ستر راز دی. هغوی چې خپل کارونه او ژوند ته په مینه دوام ورکوي بریا او هوښیار خلک دي. اووم، هوښیار خلک په دې آګاه دي چې یوه ورځ حق کې څوک نشي شتمن کېدلی او نه هم په یوه ورځ کې د وزن کمېدل امکان لري، بلکې دوی دوامداره کار کوي او کار یې په عادت ګرځي. هوښیار خلک راحت په زحمت کې ویني. اتم، هوښیار خلک خپل افکار مثبت ساتي، خوشبین وي او هیلې فعالي. دوی هیڅ وخت منفي افکارو ته اجازه نه ورکوي چې په ذهن کې یې غلبه وکړي او ژوند یې تریخ کړي. د توجه څخه مو مننه.